مسلمان به د مسلمان سره ټوکه کوي، مزاح به کوي، گپ شپ به لګوي. یو شرط دا دی چې د مسلمان توهین به پکې نه کېږي، سپکاوی. یو مسلمان ته به دا نه وی چې ته لنډې او خلک ورپسې په خندا کې، دا توهین دی. الله قرآن کې فرمایي لا یسخر قوم من قوم، یو بل پورې مسخرې مه کوي. ته اوږدې، ته تورې، ته سپینې، دا مزاح ناروا ده. هغه مزاح، گپ شپ، ټوکه ټقاله چې د مسلمان سپکاوی پکې راته دا به حرامه. رسول الله علیه السلام به داسې چاته نه ویلي چې لکۍ در پورې ده. خلک یو بل ته وایي لکۍ در پورې. خرې، سپی، دا مزاح ناروا ده. عایشه رضی الله عنها رسول الله علیه السلام په سختۍ منع کړه. صفیه رضی الله عنها یاد کړه. عایشه رضی الله عنها فرمایي دا صفیه د ونې نه وړه ده، لنډۍ ده، خنډۍ ده. رسول الله علیه السلام ته فرمایي یا عایشه ته چې صفیې ته وړه وې، لنډه ورته وې، دا ستا دا خبره دومره بېکاره ده. که دا ستا خبره د دریابونو اوبو ته وغورځولی شي، د سمندرونو اوبه به بې خونده او ترخېږي. داسې خبره به چا پسې نه دا پوزه دې داسې ده، سترګې دې داسې دي، لاسونه دې داسې دي. دا د الله خلقت دی، د الله په پیدایش کې به خبرې نه کوي. الله رب العالمین سپي پیدا کولی شي، خنزیران، موتی اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړو. چا پورې ولې وخاندي؟ دا ټول انسان چا پیدا کړی دی؟ ته خو الله پسې خبرې کوې. دا لنډ انسان چا پیدا کړی دی؟ الله پیدا کړی دی، الله پسې خبرې کوي. دا غریب انسان چا غریب کړی دی؟ الله. الله پسې خبرې مه کوه.